په اصل کې کرسمس مناوهل د عیسی علیه السلام برثډے مناوهل نه دي. په ایمان سره یې وایئ، د خپل زړه نه تپوس وکړئ، نو ستاسو زړه به ګواهي ورکړي چې اصل خبره د دوی د تقلید ده چې موږ دوی فالو کړو، په دوی ورپسې شو، په موږ باندې خلګي کرسمس ټری، سانټا، د دې کرسمس چې کومې رنګینۍ، رڼاګانې او رونقونه دي، نو دا زموږ خوښ دي. د دې رنګونه زموږ خوښ دي او ښه راباندې لګي. دا دوی چې په کومه طریقه باندې پارټیز کوي، نو موږ ولې نه کوو؟ نو اصل خبره دا ده، او موږ دې له یو ښایسته کور ورکړو او وایو چې نه، موږ خو عیسی علیه السلام خپل نبي منو، نو په دې وجه د هغو برثډے کوو. نو یاد وساتئ دا خبره چې د داسې خبرې کولو سره موږ یو بل کس خو بیوقوف جوړولی شو، لیکن دا قسمه چالونه موږ د الله سبحانه وتعالی سره نشو چلولی، ځکه چې هغه خبر دی د زړو په رازونو باندې. الله تعالی فرمایلی دي چې په خلکو کې ځینې داسې هم دي، هغوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې او د آخرت په ورځ باندې، لیکن هغوی ایمان والا نه دي. د دې څه خیال دی چې دی به الله تعالی له او د هغو رسول له دوکه ورکړي؟ په اصل کې دی خپل ځان له دوکه ورکوي. او ای فرمایل چې صبغة الله، د الله رنګ، ومن احسن من الله صبغه، د الله تعالی د رنګ نه ښه رنګ بل د چا کیدی شي؟ نو تاسو په خپل ځان باندې د الله تعالی رنګ واچوئ او د هغو په رنګ کې رنګ شئ، نه چې د غیرو په رنګ کې رنګ شئ. څوک چې الله تعالی په خپله ریجکټ کړي دي او هغوی ته یې ضالین ویلی دي، ګمراهي ورته ویلی دي، نو د خدای دپاره د غیرو په لاره مه ځئ چې خپله لاره پرېږدئ، ګنې د تباهۍ په کنده کې به پرېوځئ. الله تعالی خو ستاسو رسول اسوه حسنه جوړ کړو او په قرآن مجید کې وفرمایل چې هغه ستاسو دپاره بهترین رول ماډل دی. د هغو لاره خوښه کړئ، د هغو لاره چوز کړئ.